د صوابۍ قدرمنو پښتنو ته ډېر داد ورکوم چې دومره ښکلی پروګرام یې را جوړ کړی دی او د مشرانو ډېره مننه کوم چې موږ سره دلته په محفل کې دي او زه د دې تنظیم د ملګرو ډېره مننه کوم چې ما له عزت راوبخلو او د امن په حوالې سره زه یو دوه شعره وایم چې ړنګ دې ښوونځی کړلو مورچه دې پکې جوړه کړه ړنګ دې ښوونځی کړلو مورچه دې پکې جوړه کړه ګل کلی دې وران که هدیره دې پکې جوړه کړه او مونږ په مینه مینه دې وطن ته رڼایي راوړه مونږ په مینه مینه دې وطن ته رڼایي راوړه ته چې را پیدا شوې توره شپه دې پکې جوړه کړه او یو لنډ کلام عرض دی جي خاونده څه نهر دي څه ماړه دي په خیمه کې خاونده څه نهر دي څه ماړه دي په خیمه کې زما واړه واړه بچي ویده دي په خیمه کې او دا کوم مصور خاص زما د ژوند تصویر جوړ کړی دا کوم مصور خاص زما د ژوند تصویر جوړ کړی خیمه ده په اوبو کې او اوبه دي په خیمه کې او تو شوي له انسانه تنابونه د بندیز دي تو شوي له انسانه تنابونه د بندیز دي چکر د دنیا څه دی ګرځېده دي په خیمه کې او تر ډېره مو د هر یو واکمن لارې وڅارلې تر ډېره مو د هر یو واکمن لارې وڅارلې خو چا هم تپوس ونه کړو چې څه دي په خیمه کې او څه دا د اړ ګرمي او څه یادونه د پی مخې څه دا د اړ ګرمي او څه یادونه د پی مخې کوچه بې د اوره سوځېده دي په خیمه کې خاونده څه نهر دي څه ماړه دي په خیمه کې زما واړه بچي ویده دي په خیمه کې مننه جي